محترمو مسلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم شمائل داغا خویونا اخلاق ناستا پاستا گرزیدل د کور او د بهر ژوند رسول الله علیه السلام د بدن په لحاظ بشر یو عام بندو لکه څنګه چې د آدم علیه السلام عام بچی دی داغه په بچو کې یو بچی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم عام انسانان چې څنګه ګرځي امغه شان ګرځیدا معاشره و ژوندو ماشومتوب ځواني بوډاواله دا ټول د انسانانو په منځ کې تیر کړل رسول الله علیه السلام آخری نبی او داغه په نومونو کې یو نوم دی نبی الملحمه د پیغمبر د جنگونو پیغمبر دی جهادونه کوي نبی الرحمه متوي رحمت للعالمین هم دی نبی التوبه د دې نبی د امت توبه قبلیږي د هغه قبول شوه خو نبی الملحمه جنگونه جهادونه وانزلنا الحديد الله وسبنه پیدا کړی د اسلحه ځکه په دې باندې وران خلق کاغه خلق الله د مؤمنانو په لاس سمئی کہ جهاد نه الله فرمای ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع کدا جهادونه نه نو د مسلمانانو مسجدونه او د يهود او د نصاراو عبادت خانه بروغ نه پاتې کېدلې په هر دور کې د دین د عبادت خانه د مسجد د مدرسې دشمنان هغه مسجدونه وراني خود جهاد او د توري په وجه الله رب العالمین د اسلام او د اسلامی سرحدات او د اسلامی مرکزونو جماعتونو حفاظت کوي رسول الله علیه السلام جنگونه جهادونه کول توري وسره وي زمونږه صحابه کرام او زمونږ په دین کې د هغه توري مونږ ته را نقل شو چې کومه توري استعمال کړي دا شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله فرمای وَإِكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ 9 أَسْيَافٍ د رسول الله علیه السلام 9 توري پاتې شوی وي هغه زمانہ کې توره وا د چړې او د خنجر نه به وګدا وا او دا به د عربو اسلحه وا او د عربو زیورو ډولو زینت یو هغه توره و د رسول الله علیه السلام چې د پلار نه وته په میراث کې پاتې شوی و د پلار توره و د عبد الله د هغه تورې نوم مأثور د رسول الله علیه السلام په لاس کې پاتې شوی توره ده دویمه توره چې د رسول الله علیه السلام په لاس کې پاتې شوی ده هغه ته سیف الغضب وای د غضب توره لکه زمونږ استاد په دې زمانہ کې د اسلحو نمونه دي د کلاشنکوف ته او دا چې د M16 دی د M4 دی د بریټا دا د 9mm دا د 30 بور دا د چینا دا د فلان کې دا د عربم د قشانت د اسلحو نمونه دویمه توره د رسول الله علیه السلام سیف الغضب دریمه توره ذوالفقار وتوي ذوالفقار توره د رسول الله علیه السلام
فقر کندم ته وای ماتېدلو ته وای د رسول الله علیه السلام دی توره کې کندم او ماتواله خو بره طرف کې او د ملا په طرف کې کم چې د وهلو طرفو د تیرو طرفو دا روغو او دا توره رسول الله علیه السلام ته په بدر کې د کافرانو په غنیمت کې ملاو شو د غنیمت توره وا د کافرانو نه پاتې شو رسول الله علیه السلام ته ملاو شو او بیا دا توره رسول الله علیه السلام د ذوالفقار د احد په معرکه کې په خوب کې ولیدله نبی علیہ السلام د احد په معرکه کې د احد په جنگ کې په دې شپه باندې یو خوب ولید عجیبه خوب وی رأیت فی سیف ذوالفقار فلا ما په دې توره کې ذوالفقار توره کې په خوب کې ماتواله ولید چې زما توره ماته شوې ده د توري ماتېدل تعبیر چې دې مسلمانانو ته الله سناسه شکست ورکړي اوس ډېر خلک تپوس کوي وای ما په خوب کې کلاشنکوف ولید تمانچه مې ولیدل اسلحه په خوب کې لیدل چې تا سره او تی استعمال کې او غلطه د نه استعمال نشي یا په خوب کې وویني په ځان باندې غاړې ته دی اچولي یا د ملانه تړلي پوه شه چې الله رب العالمین ستا په دشمن ته غلبه درکړي او ستا عقیده مضبوطه ده د توري د اصله تعبیر داوي چې ستا ایمان مضبوط ته ستا دلیل مضبوط ته او ستا دشمن کمزورې کیږي او الله تعالی قوت درکړي نو د رسول الله علیه السلام ذوالفقار توره کې د احد په معرکه کې په دې شپه باندې په خوب کې ماتواله ولید تعبیر د صحابه کرامو شکستو د صحابه کرامو د میدان احد نه تیښته وه دا یې ولید په دغه خوب کې رسول الله علیه السلام وایي زه یو ګټ پسې منډې وم نو ګټ سو ابو جهل پکې مردار شي بیا یې په دغه شپه خوب لیدلی و چې زه په یو درع حسینه زغره کې ورننوتم مضبوطه زغره وه او زه پکې ورننوتلم وایي دا مدینه منوره ده چې ما له دفاع راکړه ما له امن او بچاو راکړه او ما په دې خوب کې ولیدل چې غوا پکې الاله شوله د غوا الالیدل د رسول الله علیه السلام په نسب کې په خپلوانو کې شهادتونه او چې حمزه رضی الله عنه پکې شهید شي نو د رسول الله علیه السلام دویمه توره ذوالفقار وه بله توره د رسول الله علیه السلام هغه قلعی په نامه باندې وه بله توره سیف البتار بتارم مشهوره توره د په عربو کې ډیره استعمالیږي بله توره د رسول الله علیه السلام الحتف ده بله توره د رسول الله علیه السلام الرسوب ده او بله توره د رسول الله علیه السلام المخزم ده او بله توره د رسول الله علیه السلام القذیب ده موږ دا تورې ولې یادو زمونږ د تاریخ د سیرت په کتابونو کې د رسول الله علیه السلام وړه وړه خبره غټه غټه خبره ټوله بیان شي دا دین الله وعده کړی وه اليوم اکملت لکم دینکم دا دین ما پوره کړی دی دا دین یې داسې مکمل که چې د دې دین راوړونکی نبي د هغه په لاس کې چې څومره تورې استعمال شوې د هغه تورو نومونه محفوظ پاتې شو امت ته محفوظ پاتې شو په دې دین کې چا ګوتې ونه وهلې په دې دین کې چا سازش ونه او چې څوک پکې ګوتې وهي او سازش کوي او بدعات کوي الله یې راښکاره کوي پکې چلیدلی نشي ملاوټ پکې نه کېږي دغه تورې د رسول الله علیه السلام سره وي او د دې تورې ذوالفقار تورې موټې کوم چې دسته ده لاس دی دا د سپینو زرو د چاندي نه جوړ شوی او رسول الله علیه السلام سره دا توره بیا د فتح د مکې په ورځ باندې وه مکې ته چې راننوته توره پګړۍ تړلې وه او د پټکي یا د پګړۍ دواړه
شملی رسول الله علیه السلام شاته د ولو په منځ کې اچولیو او مکې ته را داخل شو. ذوالفقار توره وسره دا توره د رسول الله علیه السلام سره وه. بیا د رسول الله علیه السلام نه وروستو صحابه کرام علی رضی الله عنه سره رسول الله علیه السلام به فرمایل وی لا سیف الا ذوالفقار، په تورو کې مې بله توره خوښه نه ده، ذوالفقار مې خوښه ده. او په ځوانانو کې ولا فتن الا علی، ځوانانو کې به صرف علی یادوي، د علی شجاعت، علی ته خلق شیر خدا وي، د علی بهادری. نو دا توره بیا د علی رضی الله عنه سره وه. بیا د علی رضی الله عنه زوی د نبی علیه السلام نوسې حسین رضی الله عنه سره وه. بیا چې هغه کله په کربلا کې شهید شي حسین رضی الله عنه، نو بیا زین العابدین سره وه. بیا دا توره داسې را روانه و را روانه وه. بیا وروستو یو بادشاه ته میلاو شوله او بیا په تاریخ کې هغه یو ځای کې کېغوستلی شو محفوظ پاتې شو. رسول الله علیه السلام زغرې مې استعمال کړي دي. زره ورته ویلی کېږي، عسکري فوجي چې څومره خلک جنگ کوي نو ځان ته یو زغره اچوي، دا شي د فولادو یا د داسې وسپنې نه یا د داسې څه نه جوړي چې د دشمن ګزار په هغې اثر ونه کړي. رسول الله علیه السلام په عامو جهادونو کې په عامو جنګونو کې به یو زغره اغوستله. د هغوی زغره به داسې وه چې د مرۍ نه واله او د نامه نه لاندې ځای پورې به دا رسېدلې وه. وړوکې کمیس به و. دا د دې دپاره چې د دشمن غشې یا نیزه یا خنجر یا توره په دې سینه باندې که لګېږي نو هغه به دننه بدن ته نه رسېږي. رسول الله علیه السلام زغره م استعمالوله او د رسول الله علیه السلام دغه زغره چې کومه راغلې ده نو هغې ته د رسول الله علیه السلام په عامو جهادونو کې یو زغره وه، خو د احد په معرکه کې رسول الله علیه السلام زغرې ډبل واغوستل. ولې؟ د ډېر حفاظت دپاره چې دا بدن محفوظي. رسول الله علیه السلام الله عز وجل بغیر د زغرې نه م ساتلی شي. ولې ساتلی نه و؟ په مکه کې 10 قاتلان ورته په دروازه کې ولاړو، 15 یو طرف ته 15 بل طرف ته، چې کله رسول الله علیه السلام هجرت کوي او د تورو په لاس ولاړو او رسول الله علیه السلام په منځ کې تیر شو، هغوی ونه لید. الله همداسې م ساتلی شي. خو چې جهاد ته به وته نو امت ته صحابو ته تعلیم ورکو چې ګورې جهادونه په دعاګانو نه ګټلی کېږي، جهادونه صرف په ذکر هم نه ګټلی کېږي، جهادونه صرف او صرف په روپو باندې هم نه ګټلی کېږي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، الله قرآن کې وفرمایل چې د دشمن د مقابلې دپاره چې څومره اسلحه ته جوړولی شي تیار یې وساتي. رسول الله علیه السلام 2 زغرې واغوستلې. ولې؟ چې بدن محفوظي، امت ته صحابو ته تعلیم ورکوي چې جهاد بم کې، معرکه بم کې، میدان ته بم ځي، ډز بم کې، توره بم راخلي. خو دا مقصد به دې نه وي چې په میدان کې مې قدم کېښود او الله ما شهید کا، چې تم وې الله ما شهید کا، زم ویم الله ما شهید کا، او دام وی الله ما شهید کا. نو دا جنگ به څوک ګټي؟ دا نظام به څوک راولي؟ دا معرکه به څوک کوي؟ دا کافران به څوک وژني؟ ځان به م ساتي. جهاد کې تیښته څومره عظیمه ګناه ده، کبیره ګناه ده. رسول الله علیه السلام فرمایي هغه انسان الله نه بخي چې په جهاد کې تیښته وکړي. خو الله بل ځای کې فرمایي الا متحیزا، هغه مجاهد داسې تیښته که کوي چې د دشمن د حملې نه، دشمنان 20 کسان دي، دا یوازې ګیر شي. الله رب العالمین دې مجاهد ته اجازه ورکوي چې د 20 او د 1 مقابله نه کېږي، د 10 او د 1 مجاهد مقابله هم نه کېږي،
دا مجاهد دی وتختی متحیزا الی فئه د مجاهدینو ډلې ته د ځان ورسې ځان دی بچ پښتانه یو متل کوي توره کول اسان دي خو د تورې ساتل ډېر سخت ډېر خلک توره وکړي استتزایي شي هغه تورې په شکست بدل شي او بعضې خلک ډېر وخت پس یو ګزار وکړي یو توره وکړي خو وی ساتي په تاریخ کې هغه یاد شي رسول الله علیه السلام دوه زغرې واغوستلې ولې بشر دی انسان دی نبی دی گزار پہ کېدلی شي وینه ترې وتلی شي او شهید کېدلی شي او چې نبی شهید شه دین لا مکمل نو الله خپل نبی نه شهید کولو الله د خپل نبی حفاظت کو الله د خپل نبی محفوظ سات رسول الله علیه السلام زغرم استعمال کړی دا توریم استعمال کړی دي او مغفر رسول الله علیه السلام د فولاد ټوپۍ په سر کړی د جنگ خولۍ د جنگ ټوپۍ د وسپنې رسول الله علیه السلام دام په سر کړی و په احد کې په سر و چې رسول الله علیه السلام یو کافر عبد الله ابن قمیعه هغه په تیګه باندې وویشته په کمر باندې رسول الله علیه السلام الټاو نسکور وغورځېده او د غورځېدلو سره د هغه وسپنې د ټوپۍ کونډې او وسپنې د رسول الله علیه السلام په سر مبارک کې ننوتې بیا وروستو چې طلحه راویستلې هغه دومره مضبوطې ننوتې وي چې د یوې کونډې او د وسپنې د راویستلو سره د طلحه یو غاښ مات شه او د دویمې سره بل غاښ مات شه انا النبی الملحمه رسول الله علیه السلام فرمایلی زه د جنګونو پیغمبر یم زه د جهادونو پیغمبر یم جنگ چې مسلمان پرېښوده توره چې پرېښودله د تورې په ځای باندې مسلمانانو ته په لاس کې بیټ ډنډه ویکټې ګین او بال ورکړی شه او د پی سی ایل میچونه ورته شروع شو موبایل په لاس کې ورکړی شولې نو ځکه اوس د دنیا په ځمکه په مخ د ځمکه په دنیا کې مظلومه طبقه مسلمانان جوړ شو د دوی سره په لاس کې څه دي موبایل دي د دوی سره د دوی ځوانان څه کوي کرکټ کوي د دوی ځوانان میچونه کوي د دوی ځوانان کلاړیان جوړ شو د دوی ځوانان غازیان نشو د دوی ځوانان مجاهدین نه دي د دوی ځوانان اسلحه نه پیژني د څه دپاره پیژني د دشمنیو دپاره پیژني اسلحه چې مسلمان جوړه کړې ده د تره زوی دپاره د ورور دپاره د تربور دپاره د ګاونډي دپاره او د برید د نیولو دپاره جوړه کړې ده مسلمان اسلحه د جهاد دپاره نه ده ساتلې دا د مسلمان زیور دی دا د مسلمان ډول دی دا به مسلمان سره وي د کافر په نیت باندې د مسلمان په نیت قطعا نه د مسلمان په نیت خو رسول الله علیه السلام فرمایي صحابو ته چې مسجد ته راځئ تورې راوړئ نو چې کله په مسجد کې ګرځئ د تورې دا څوکې داسې مه نیسئ داسې به نیسئ دا به بره نیسئ یا به یې لاندې نیسئ هسې نه چې مسلمان خوږ من حمل علینا السلاح فلیس منا په مسلمان پسې چې اسلحه راوباسي د ډز دپاره د ویشتلو دپاره د پټي دپاره دا زما امتي نه دي رسول الله علیه السلام رسول الله علیه السلام په زندګۍ کې 9 تورې د هغه په لاس کې پاتې شو جهادونه یې وکړل معرکې یې وکړلې رسول الله علیه السلام پیزار نعل ورته ویلی کېږي رسول الله علیه السلام به سبتي پیزار اغوسته سبتي هغه پیزار ته وایي چې سرمنه د سرمنې نه جوړ او ویښته پې نه وي لکه زمونږ او ستاسو د عام پیزار اوارې خویی او د هغې دپاره قبالان د رسول الله علیه السلام داسې پیزار به په خپو چې مخې ته د دې دویمې ګوتې او د درېمې ګوتې په منځ کې به هغه تارونه په دې پیزار کې ننوتي او رسول الله علیه السلام به پکې ګوتې ورکولې لکه دا کم پیزار چې خلک د عمرې یا حج دپاره استعمالی او دا یو دا ګوته پکې ورننوځي دغې ته قبال ویلی کېږي رسول الله علیه السلام به داسې پیزار استعمالوي انس ابن مالک
رضی الله عنه هغه به مو دغه شانتي پیزار استعمالول او ویلې به چې رسول الله علیه السلام دغه شانتي استعمال کړی دي. رسول الله علیه السلام سپلای هم استعمال کړی دي. موږ چې څه سپلای وایو چې د هغې دا یو طرف تړلی کېږي. د نبی علیه السلام په سپلیو کې دوه تسمې وي، دوه طرف نه به تړلی کېدل. د ابوبکر په سپلیو کې دوه تسمې وي، د عمر په سپلیو کې دوه تسمې وي، خو د عثمان سپلی بیا داسې وي چې یو تسمې والا وي. د هغه په زمانه کې بیا داسې جوړ شو. د رسول الله علیه السلام قدح او پیاله څنګه پیاله استعمال کړې ده؟ رسول الله علیه السلام انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي وای د نبی علیہ السلام پیاله زما سره ده. صحابه کرامو ته راوویستله. عاصم الاحول وی رأیت قدح النبي عند انس ابن مالک. موږ د انس ملمانو، انس موږ ته د نبی علیہ السلام پیاله راوویستله چې موږ وکتله هغه پیاله د لرګي نه جوړه وه او په منځ کې چاودلې وه، خو هغه چاو د هغې انس موږ ته وښودله چې په چاندي باندې راکلک شوی و. مخکې دا د خاورو لوښي و، د لرګو د کاڼو لوښي و چې به مات شو نو هغې باندې به په منځ کې به کونډې وله ورکولې یو طرف او بل طرف ته. د رسول الله علیه السلام په پیاله کې دغه کونډه د چاندي نه لګېدلې وه. څه وخت کې انس غوښتل چې دا کونډه وله بدله کړي. صحابه کرامو ته ویل چې نه، د رسول الله علیه السلام د لاس کونډه مه بدلوه. وایي چې کله یې پیاله راوویستله موږ له یې پکې اوبه راکړلې. وایي موږ ته یې ویلې چې دا هغه پیاله ده چې سقیت رسول الله فی هذا القدح اکثر من کذا وکذا. رسول الله علیه السلام باندې مې په دې پیاله کې د دومره ځله نه زیاتې اوبه څښلې دي. وایي دا پیاله بیا موږ راواغستله او انس به دا ځان سره ساتله، په کپړه کې به یې تاو کړې وه چې په دې باندې د محمد رسول الله علیه السلام مبارکه خوله او شونډې لګېدلي. دا د هغه په لاس کې راغستلی شوې پیاله ده. وایي چې کله دا راواغستله موږ له پکې اوبه راکړلې، موږ اوبه وڅښلې. وصببنا على رؤوسنا، بیا هم دا اوبه په خپلو سرونو راواړولې، ووجوهنا مخونو باندې م راواړولې. وصلینا علی النبي، موږ په نبی علیہ السلام درود ویلې صلی الله علیه و آله وسلم. دا د پیغمبرانو آثاري دي کې برکتي. د موسی علیہ السلام، د هارون علیہ السلام قرآن کریم ذکر کړي. سکینه پکې و آرام پکې. څه خوش قسمت او انس ابن مالک رضی الله عنه چې د رسول الله علیه السلام پیاله د په کور کې پاتې شو. زمونږ دا تبلیغ والا ورونه یو خبره کوي، وایي په خدمت الله ملاویږي. دا صحیح خبره ده، روغه خبره ده. کوم انسان چې خدمت ډېر کوي، د خدمت ماده پکې د بل خدمت، بل ته ځان کمزوری حسابول، الله د ده نه راضي کېږي. انس ابن مالک د رسول الله علیه السلام په کور کې 10 کاله خادم پاتې شو. څنګه خدمت؟ لوټه راخله، پیزار راله، جانماز او مصلا اچوه. نو الله او رسول یې وګټه. د رسول الله علیه السلام پیاله د ده په کور کې پاتې شو. رسول الله علیه السلام رانجم استعمال کړي دي، سترګې به تورولې. رسول الله علیه السلام چې الله رب العالمین دنیا ته رالیږه او پیدا کوي، نو مور بی آمینه وایي چې کله دا ماشوم پیدا شو نو اکحل العینین، سترګې تکې تورې. الله دنیا ته تور سترګې راولېږه، په رنجو باندې تورې شوې وي، او سر مبارک د رسول الله علیه السلام د پیدایش سره په تیلو په غوړو باندې غوړ پیدا شي. قدرتی د الله په رنجو باندې سترګې تورې شو. خو بیا هم رسول الله علیه السلام رانجه استعمال کړي دي. دا رانجه چې پکې اچوي یو کڅوړی څه وایي ورته؟ ننجړومه ورته وایي. دا رنجړومه یا ننجړومه دا د رسول الله علیه السلام سره وه. بیا په هغې کې سلایي چې کومي دا به مو سره
سترګې به په تورولې خو د شپې چې کله به وده کېده نو 3 ځله رسول الله علیه السلام سلایي په دې ښي سترګه کې به راښکه او 3 ځله به په دې ګسه سترګه کې راښکه نو په دې سترګه کې تاک او په دې کې تاک او کله به داسې کول چې په دې یوه سترګه کې 3 ځله په ښي سترګه کې او په دویمه سترګه کې ګسه کې 2 ځله نو دا دواړه 5 ځله شو تاک کرت به رسول الله علیه السلام سترګې تورول اوس دا سترګې تورول دا سنت نه دي دا د نبی علیه السلام سنت دی ته نه وایي رسول الله علیه السلام د علاج د دوایي په نیت باندې سترګې تورولې علیکم بالاسمد رسول الله علیه السلام فرمایي اسمد رانجه استعمال کوي اسمد یو ګټه ده ولی فانه یجلو البصر دغه رانجه چې تاسو استعمالوي نظر صفا کوي دا خړواله دا چخي دا پردې سترګو ته نه راځي او دا د ګاټو د لاندې دا کم چې وخته دی باڼه دا وسر راټوکیږي او دا چې په سترګو ډیری سترګې محفوظ دي د دوړو نه د خرابېدلو نه د نظر د کمزورۍ نه رانجه د په سنتو کې نه راځي چېرې موږ به رانجه لګو په فلانکۍ ورځ بعضې خلک د جمعې په شپه بعضې خلک د جمعې په ورځ نه ورځو ته مه خاص کوه رانجه کې استعمالې په دې نیت په استعمالې چې سترګو کې مې لږ خوږوالی دی یا خړوالی دی یا مرض دی یا بیماري ده او که چېرته سړی رانجه په دې نیت استعمالوي چې زه ډول کوم بیا ګناهګارېږي ولې ډول دا د زنانو پورې خاص دی او بیا د رنجو ډول سړي دپاره هغه ډولونه دي چې د هغې رنګ نه رنګ اوس رانجه یو رنګ لري نکریزي رنګ لري زعفران رنګ لري دا به سړي نه استعمالوي رانجه به په دې نیت باندې استعمالوي چې د علاج ته کله ضرورت یو رانجه دی مثال فلانکی خلک وایي که نه نومونه دي په دې کې چې دی یخوالی دی ستا د سترګو بیماري ده یا اوښکې ترې ډېرې ځي یا دغه شانتې نور کم تکلیف دی او کله ناکله یو بل سنت هم ژوندي کوه رسول الله علیه السلام فرمایي علیکم بالقمع خریړې استعمالوئ خریړې ولې فإن ماءها شفاء للعين د خریړې اوبه او ساس کې د سترګو علاج ډېرو خلکو ته الله رب العالمین د خریړې اوبه د هغې ساس کې چې په سترګو کې استعمال کړي دي الله شفا ورکړې ده نو رسول الله علیه السلام رانجه استعمال کړي دي خو د علاج د دوایي دپاره کله ناکله کې څوک استعمالولی شي سترګې تورئ خو که په دې نیت یې کوي چې دا ډول دی یا د بعضې علاقو د بعضې خلکو یو داسې رواج چې په سترګو کې کلرونه اچوي سړي اچوي هلکانې اچوي نو دا ګناه ده دا د ښځو سره مشابهت دی سره رنګونه یې په سترګو کې اچولي یا یې نور اچولي ګلابي اچولي هلکان به یا به ګیرې راغلي یا نه سړي او دا رنګونه اچوي دوی باندې ګناهګاري رسول الله علیه السلام صادر استعمال کړی دی ځکه د نبی علیه السلام په ژوند کې صادر ډیرو لاندې به لنګو او د پاسه به په صادر راتاو کړی یو صادر رسول الله علیه السلام په تبوک کې د ایله علاقې خلکو ته ولېږه چې دا زما د طرفه تاسو ته تحفه ده ابي برده رضی الله عنه فرمایي اخرجت الینا عائشه زمنګ مور بی عائشه رضی الله عنها مونږ ته صادر د رسول الله علیه السلام راوېسته و اذارا غلیظا شړی و او لنګ دوانه ډېر سختو او ویلي قبض روح النبي في هذين د رسول الله علیه السلام نه چې سا وتله دا دوه کپړې په غاړه وي دا زیګه شړی و او زیګ ساده رسول الله علیه السلام د دنیا نه چې رخصتېده او روح ته وته او وفات کېده په دې صادرو کې وفات شي رسول الله علیه السلام په ژوند کې اسونه هم ساتل ځکه د عربو د هغه زمانې سورلي دغه وه لکه زمونږ په زمانه کې چې موټرې دي او ګاډي دي او سایکل او موټر سایکل او سکوټرې دا شي د رسول الله علیه السلام د اسنم مرتجز د اسنم رسول الله علیه السلام یو بل اسبان سور شوی او هغه پردیو مندوب دا غي نامه و د ابو طلحه رضی الله عنه اسن رسول الله علیه السلام
سورلی کړي د امت ته فرمایلی دي سورلی زده کوي په اسونو باندې د امت غافل کیږي ورځ په ورځ اسلحه ته هیر شو جهاد ته هیر شو رسول الله علیه السلام صحابه باندې ورتېریده هغوی لګیو غشي وشتل بعضې علاقو کې رواجي ډزې کوي نښه ولي د سنت طریقه ده دا نښه وشتل دا د ډزو رواج د سنتي رسول الله علیه السلام صحابه ته وایي ارمو ولئ دا نښې په دې غشو باندې ولې فإن أباكم كان راميا اسماعیل علیه السلام ستاسو پلارم نشانه باز انسان نو نبی علیہ السلام امت ته فرمایلی دي د اسورلی زده کوي سبب معرکې جهاد وي بیا به اس ته نشي ختلی پکې ناستلی به نشي خره ته به نشي ختلی اوښ ته به نشي ختلی رسول الله علیه السلام فرمایي لامبو زده کوي دا هم په جهادونو کې پکارېږي ګوره څومره زمانه تېره شوله اوس ټکنالوجي ده اوسپنې دي او د بټنو جنګ او اوس لا پکې نوې اسلحې رالي لیزري اسلحې ګولۍ ته نه وځي مرمۍ ته نه وځي اوسپنه ته نه ځي شعاع روانه شعاع رڼا یې ځي لکه په لیزر چې اپریشن یې کوي دقه شانتې لیزري اسلحې جوړې شو اوس دنیا دا استعمالوي اوسپنه ته نه وځي رڼا یو ځای ته ونیوله شعاع رڼا لیزر چې په جاز ولګېده جاز را پرېوځي په انسان ولګېده انسان وجني ولې د لیزر په ذریعه باندې په ګرده کې د کاڼو اپریشن نه کوي څه شی نه ورکوزېږي لیزر یې ورته نیولی دی د رڼا په ذریعه باندې نو په دې زمانه کې هم اسونو ته ضرورت دی په دې زمانه کې هم لمبلو ته د لمبا چل به مؤمن زده کوي اوبه به مخې ته راځي سمندر پار جهادونه راځي رسول الله علیه السلام اس ساتلی همدغه شانتې رسول الله علیه السلام سره اوښه وه د هغې نوم قصوا د رسول الله علیه السلام بله اوښه وه غزبا بله اوښه وه جدعا او بل رسول الله علیه السلام سره یو خچره وه چې د هغې دوه نومونه شهبای متویلې او بیضای متویلې دا خچره رسول الله علیه السلام ته مقوقس د مصر باچا په تحفه کې را لېږلې وه نو رسول الله علیه السلام په اس هم سورلي کړې ده رسول الله علیه السلام په اوښان هم کړې ده او رسول الله علیه السلام په خچره باندې هم کړې ده او بل رسول الله علیه السلام یو خر ساتلی و د خر نامې و یعفور دا د رسول الله علیه السلام د خره نامه و یعفور نومو په دې باندې به هم سورلي کوله یو ورځ روانو په خره باندې ناستو رسول الله علیه السلام یو مجلس ته چې ورورسېده په هغه مجلس کې د عبدالله ابن سلول ناستو په دې وخت کې دا مسلمان شوی لا نو کلمې نه وویلې چې نبی علیه السلام داسې ورتېرېده ورنږدې شي او حیوان دی خر دی او د مدینې د علاقه وچه وه خاورې پکې ډېرې وې دوړه یې وکړله وایي دا منافق راولګېده او دا پوزه یې داسې پټه کړله او نبی علیه السلام ته یې ویل یا سړیه د دې خره بوی په منګه مه راوله دوړې دې را باندې راوستل نو په دې مجلس کې صحابه ناست هغه په قار شو وی ویل ای د الله پیغمبر هر وخت راځه ته هر وخت راځه ته زمونږ خوښې لانجه جوړه شوله چې کله لانجه جوړه شوه رسول الله علیه السلام سعد ته ویل یا سعده ستا دا قومي ابن سلول داسې بدې بدې خبرې ما ته وکړي هغه ورته ویل د الله پیغمبره ته مه ملامته کوه خیر دی کوي دې ولې ستا د راتګ نه مخکې مونږ زنانه لګیا وې مشکڼې او مرۍ او غمي جوړول چې د ده دپاره مونږ تاج جوړو دا زمونږ بادشاه او مشر و ستا په راتګ د ده نه د خلکو توجه واوړېده مشري خرابه شوه نوم یې ختم شه نو دله به غوسه نه ورځي خامخا به دله غوسه ورځي د ده نه خو مشري تلې ده او بعضې انسانان داسې چې مشري ته لاړه شي دا هغه بیماري ده رسول الله علیه السلام دې ته حالقه ویلي چاړه ده بلیډ دی پتری دی چې نوم او مشري نه کېدله انسانانی دا مړی په څه کېږي دا حکومتونه وزیران یو بل وجني یو بل جیلونو ته اچوي غیبي کې کلونه کلونه ورک کړي دا د مشرۍ دپاره دا د انسانانو دین ختموي دې نشه کې چې کله انسان راغی نه پښتو پیژني نه د خلکو د خبرو پروا کوي نه به غیرت پیژني نه به اسلام پیژني نه به د الله نه یریږي خو دقه شي به راغستی
رسول الله علیه السلام په یعفور خر باندې هم سورلی کړی و. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام آثار دي. دا به مسلمان تصدی چې زمونږ پیغمبر څنګه ګرځېدلی دی، په څه باندې ګرځېدلی دی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بدن مبارک حسن، الله رب العالمین یو خسته انسان پیدا کړی و. په دنیا کې چې څومره ښایسته انسانان تیر شوي دي او څومره چې راځي، د دې ټولو انسانانو حسن چې راټول شي، د هغوی ډول او جمال او ښایست د رسول الله علیه السلام حسن ته نه رسي. کافرانو به اقرار کو چې د عجیبه حسن، عجیبه ډول الله ورکړی، عجیبه جمال الله ورکړی. علی رضی الله عنه داغه په باره کې راځي، یو کوفه کې علی رضی الله عنه موجود، خطبه کوله په منبر باندې. کله چې علی رضی الله عنه منبر باندې ودرېد، نو په دې وخت کې یو يهودي راغی، حبر ورته ویل کېږي، د یهودو عالمو، د یهودو مولاو. په یمن کې مې خطبه کوله. علی رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام زه لېږلی یم یمن ته، چې هلته ورسېدلم، خطبې ته ودرېدلم، یهودي راته ودرېد. زه په منبر یم، یهودي لاندې دی، وایي ما ته وایي لاس کې کتاب نه، یهودي سره کتاب ته ګوري او ما ته وایي صف لنا ابو القاسم. علي ته ووایه چې د ابو القاسم د نبی علیہ السلام کنیه ده، ابو القاسم دا پیغمبر څنګه و، بدن یې څنګه و. نو علي رضی الله عنه شروع لیس بالقصیر، محمد رسول الله علیه السلام په ونه لنډ نو، چت نو، ولا بالطویل البائن، نبی علیہ السلام داسې اوږدم نو چې اندامونه د یو بل نه جدای. هغه ټیټ انسان هم نو، او ډیر بعض انسانان الله اوږده پیدا کړي، نو اوږدوالی چې د حد نه ډیري انسانو سره داسې جدا جدا ښکاري، لاسې بیل ښکاري، او چې رواني پته یې لګي اوږې بیله روانه وي، داسې نه. ولیس بالجعد، د رسول الله علیه السلام ویښته ګلګوتي نو، داسې ویښته د رسول الله علیه السلام نو چې ټول راتاوي. ولا بالسبت، داسې خویم نو چې غشي، یا د دې چیلیو په شانتې داسې زوړند ویښته د رسول الله علیه السلام، نه ډېر راتاو نه ډېر خویه، اوږده زوړند د ږمنځو په شانتې نو. رسول الله علیه السلام ویښته تک تورو، زخم الرأس، سر مبارک غټو، کوپړی غټه وه، او په رنګ کې د رسول الله علیه السلام سروالی. بیا وی عظیم الکرادیس، اندامونه یې ښکلي غټ غټو. د اندامونه د انسان کله ناکله لاسونه واړی یا یې خپې وړی شي، نو داسې بدل ښکاره کېږي، خپې وړي بدن یې غټي، لکه غټ شیسته چې واړه تیرونه ولګي داسې بدل ښکاري. رسول الله علیه السلام عظیم الکرادیس، لاسونه خپې د ارس په خپل ځای باندې غټ غټ برابر. شسل الکفین والقدمین، د رسول الله علیه السلام په دې لاسونو په دې طرف ویښته نو، په خپو باندې هم نو، دې ته شسن ویلی کېږي. دا طرفونه د ویښتو نه پاک. طویل المسربه، د رسول الله علیه السلام په سینه باندې ویښته او یو کرخه وه، د دې مرۍ نه شروع تر نامه پورې دا ویښته تلي، دا یو کرخه وه سینه. اهدب الاشفار، د رسول الله علیه السلام دا وروځې، دا کم چې دا د باڼه دي، باڼه دا ویښته ډېر ګڼ، دا حسن دی، دا جمال دی، ډول دی، دا زنانه رالی او نورو سره لګی دی. شریعت کې د دې نه منع راغلی، دا ګناه ده. دا وروځې د رسول الله علیه السلام دا داسې راتاو.
بعید ما بین المنکبین وګي مبارکې د یو بل د شي کلاوي راتللی ځکه دام حسن دی جمال دی ډول دی چې د وګي دلته راټولې شوي د انسان سره د سره غوڼ ښکاري رسول الله علیه السلام وګي کلاوي کله چې بروانو دسې به مزل به کو ته به چې په چړۍ کې کوزيږي دا مزل انداز به دسو سر به لکه راته لکه په چړۍ کې یا په خطه ځای کې په اترۍ کې چې را رواني د ګټې نه یا کمر نه چې را کوزيږي دسې به را روان لم ارى قبله مثله ولا بعده مثله علي وتوي رضي الله عنه په منبر د اغنه مخکې مم داسې څوک نه ولیدلې او د اغنه پسته مم داسې څوک نه لیدل علي رضی الله عنه چوپ شو يهودي مولا ولاړ دي يهودي مولا وتوي وماذا النور وایا نو علي رضی الله عنه ورتوي هذا ما يحضرني دق مزدو چې ما سلی دلی او د نبی عليه السلام بدن مبارک هغه مولا ورتوي يهودي مولا کتاب ته ګوري في عينيه حمره سترګې خو تورې وي خو په سترګو په طرفونو کې دا ګاټه تور خو تورو خو په طرفونو کې سرواله دا ته يهودي مولا کتاب ته ګوري او لګیا دي بیا ورته وای حسن اللحيه ګیره خستو او غنوا حسن الفم تام الاذنين خلی خستو غوګونه پورو واړه غوګونه نو نډیر غټو برابر غوګونه يقبل جميعا ويدبر جميعا چې چاته به مخ راړو داسې به مخامخ کېده نبی علیہ السلام داسې مخ چاته نه اړه چې بدن دې طرف ته او مخ داسې واوړي چې برا ګرځیده مکمل برا وګرځیده که چاته به اشاره اړول مکمل اشاره داسې به نه کول چې شای دې طرف ته او مخ دې طرف ته داسې به نه په دې انداز د نبی علیہ السلام ته دا اوس يهودي مولا د کتاب نه لګیا دی دا بیان کوي علي ورته وی والله هذه صفت زما دې په الله قسم يم دقه شانتیو هغه مولا ورته وی يهودي وماذا نور وایا علي ورته وی تو وایا په کتاب کې د سلی وایا نو مولا ورته وی چې زما په دې کتاب کې د رسول الله عليه السلام بیان دی کم بیان چې تا وک او کم بیان چې ما وک دا د الله کتاب د اسماني تورات او په دې کې الله رب العالمین مونږ ته د رسول الله عليه السلام ورزي خله غاټي سترګي ګیره هر څه بیان کړو ولی چې سبا يهودي دا ونوي چې محمد راغله او خو مې نه پیژند الله به ته فرمای چې صرف د تصویر کمیو نور د رسول الله عليه السلام مخ مبارک ستاسو په کتاب کې لګیدل اوس په داغه څنګه انکار کوي سپاره او ته خو د لچ زما په دې کتاب کې تورات کې دا فلان کې سپاره فلان کې آیات فلان کې مخ کې دا بیان لیکل دا تا چې کوم بیان او کده بیان بیا وته وی ونجده يبعث في حرم الله په دې کتاب کې دام لیکلي دي چې الله به په حرم کې را لېږي مکه کې به پیدا شي د امن په ځای بیا به چې د هجرت کوي کم ځای ته هغه ځای ته چې چېرته کجوري زیاتې دي مدینه منوره هغه به د هجرت کوري او د هغه مرګري به انصاري هغه سره به مدد کوي دغه ځای ته به راشي علي رضی الله عنه ورته وایي هو رسول الله ام دق رسول الله عليه السلام دا ستا کتاب کې چې څه لیکل مکه کې پیدا شو مدینه ته راغی او هجرت نو مولا چې کله د علي رضی الله عنه بیان واورید او کتاب ته کتل او آسماني کتاب کې ټکی ټکی سره برابر شو نو ویلې فاني اشهد انه نبي وانه رسول الله الى الناس كافه زدا گواہی ورکوم چې دا د الله پیغمبر دی او د دې ټول امت پیغمبر دی فعلى ذلك اوحيا وعليه اموت په دې کلمه زما جون او په دې بزمرم ما په ایمان راو وعليه ابعث يوم القيامه په دې کلمه به زه د قیامت پر ورځ را ژوند کیږي
په دغه مجلس کې دی مسلمان شي کلمه ویله وای د دینه پس به علي رضی الله عنه ته د مولا راته قرآن به تزده کو د علي رضی الله عنه و سره ډیره وخت په دین زده علي رضی الله عنه په یمن کې بیا رسول الله علیه السلام وفات ش ابو بکر خلیفہ ش د ابو بکر په خلافت کې په هغه دور کې دا يهودي عالم دا چې به مسلمان شوی دی دا وفات ش رسول الله علیه السلام الله رب العالمین خپل انسان پیدا کړو حسن جابر ابن سمره رضی الله عنه ته چاویل اکان رسول الله وجهه مثل السيف د نبی علیہ السلام مخ د توري په شانتیو هغه ویل نه تورک سپینه ده خو وګده ده وګدواله پکې ده د رسول الله علیه السلام بل مثل الشمس والقمر مستديرا د رسول الله علیه السلام مخ مبارک د نور او د سپوږمۍ په شانته ګرد او ګول داسې مخ الله رب العالمین ورکړو برا رضی الله عنه فرمای ما د الله په مخلوق کې دومره خسته انسان نو لیدل لکه محمد رسول الله علیه السلام جابر ابن سمره رضی الله عنه فرمای رسول الله علیه السلام یو شپه موږ سره ناست سپوږمۍ راختلې و ما سپوږمۍ ته مو کتلې نبی علیہ السلام ته مې کتلې ما ویل چې په دې دوانو کې کم یو کې رڼا او حسن ډېر چې سپوږمۍ ته مې مو کتل او رسول الله علیه السلام ته مې مو کتل وای ما ته معلومه شوه چې د محمد رسول الله علیه السلام حسن او رڼا د سپوږمۍ نه زیاته ډېر ښایسته انسان تا به ویل وای چې د سپوږمۍ یو ټوټه د ځمکې ته راښکته شوې ده زنانه ده د انصارو هغه وای ما رسول الله علیه السلام په حج کې ولیدو چا ورته ویل څنګه مخ یو وای ما کل قمر لیلة البدر د څوارلسمې د شپې سپوږمۍ په شانتې مخ ما چې لیدلې بله زنانه ده ربیع بنت معوذ رضی الله عنها هغې ته چا وویلې چې موږ ته د رسول الله علیه السلام مخ مبارک بیان کړه چې څنګه و هغه ورته وایي یا بچو د رسول الله علیه السلام مخ چې ما لیدلی دقه نور ته ګورئ دقه شانتې ګرد ګول او ښایسته د رڼا والا مخ ما دقه شانتې انسان لیدلی اظهر اللون نبی علیه السلام ګلابي رنګ یو لیس بالابیض تک سپین نو بعضې انسانان یا بعضې مخونه ډېر سپیني بینوری خواږه پکې نه رسول الله علیه السلام د سپینوالي سره په مخ کې سوروالی ګلابي رنګ یو دقه شانتې راتللو خوږ مخې ښایسته مخې مزیدار ډېر ځکه به صحابه کرامو ته بار بار کتلي همداسې به ورته کتلي مخ به یې ته نه شو اړولی چې کله رسول الله علیه السلام بیمار شو یو څو ورځې راونوته او بیا یو څو ورځې پس ښه شو درې څلور ورځې پس او په کوټه کې نبی علیہ السلام پروت او مخ مبارکې راښکاره کړ او پردې اوچته کړه صحابه په مانځه ولاړو چې ورته ویې کتل نږدې وه چې منځونه یې پرېښي وي او په هغه پسې ورغلي داسې ښایسته خلک الله پیغمبران رالیږي دننه هم ښایسته بهر هم ښایسته نو د رسول الله علیه السلام دا شمایل دي که ژوند و څه به نور هفته کې بیان شي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا یو زنانه دا غوي بیمار د تاسو نه د دعا درخواست کړي دی او نور څه مشکلات هم دي. بل مرګره دی غوي د زوی د پاره رشتہ کوي او غربت او کور کې به اتفاقیم ده. الله رب العالمین دې د غیب د دوی مددگار شي. بل زنانه د غوي زوی وفات شوی دی د دعا درخواست کړي دی. الله رب العالمین دې ته مغفرت وکړي یا رب العالمین یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام یا رب العالمین. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا صابرا متواضعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من عين لا تدمع. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. الله رب العالمین چې څومره مسلمانان حاضر دي نارینه زنانه تر کومه پورې چې د آواز رسیږي او څوک اوري الله رب العالمین زمونږ او د دې ټولو مغفرت نصیب کا. الله مونږ ته بخښنه او بخشش وکړه. الله رب العالمین مونږ ته جنت الفردوس را نصیب کا. الله مونږ د اور او د عذاب قبر نه بچ کا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. الله رب العالمین زمونږ نه راضي او خوشاله شه. الله د حاضر مجمع د نارینه او د زنانو الله رب العالمین د چا حاجات دي ضروريات دي الله ستا خزانه ډکې دي او پراخه دي ستا سخا زیاته ده. الله د خپل رحم نه الله د خپل سخانه الله د خپل جود او د کرم او د مهربانۍ نه الله رب العالمین زمونږ جولې او لمنې د خیر نه ډکې کا. الله رب العالمین زمونږ لاسونه د خیر نه ډک کا. الله مونږ د خیر چابیانې جوړې کا. الله مونږ د شر او د ګناهونو د پاره تالی او قلفونه جوړ کا. الله رب العالمین مونږ هدات المهتدین جوړ کا. الله رب العالمین مونږ هدات المهتدین جوړ کا. الله رب العالمین د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړه. څومره مسلمانانو فات شوي دي الله د ټولو مغفرت نصیب کا. څومره مریضان دي که موږ یاد کړي دي که نم دي د زړونو مریضان د شوګر د بلډ پریشر د کینسر د تبو د دردونو د بې اولادۍ د جوړونو رب العالمین څه قسمه مریضانی پټ او ښکاره الله رب العالمین موږ ته د ټولو د عافیت را نصیب کا. الله شفا کامل عاجل را نصیب کا. الله زموږ نه راضي او خوشاله شه. الله د فلسطین د غزې د مسلمانانو سره مددونه نازل کا. الله د مسلمانانو په ملکونو کې امن پیدا کا. الله زموږ په دې ملک په دې وطن کې الله بدمنۍ دی الله امن پیدا کا. الله د علما او طلبا او د مسجدونو مدرسو د اسلامي مرکزونو حفاظت نصیب کا. الله ته زموږ حافظ ناصر او حامی جوړ شه. الله ته زموږ مددگار جوړ شه. الله رب العالمین هغه قوتونه او هغه لاسونه او هغه ارادې چې د اسلام خلاف دي د مدرسو خلاف دي د علماو خلاف دي الله رب العالمین د دین خلاف دي الله هغه لاسونه مات کا. الله هغه ارادې شنډې کا. الله هغه نیتونه او هغه حوصلې مات کا. الله هغه قوتونه ختم کا چې د دین او د اسلام او د علماو د مدرسو خلافي. الله رب العالمین د فتنو په دې دور کې الله زموږ ایمان بچ کا. الله زموږ ایمان محفوظ کا. الله زموږ د ایمان حفاظت نصیب کا. الله پاک عقیده صراط مستقیم باندې موږ روان کا. الله په نیغه لار روان کا. الله ته حق رسیدل لار باندې موږ روان کا. الله رب العالمین د
نارینه او د زنانو د ایمان حفاظت نصیب کا الله د ځوانانو د ایمان حفاظت نصیب کا هغه ورونه چې په نورو ملکونو کې مسافر دي عربي ملکونو کې یورپي ملکونو کې الله په سفرو کې مسافریو کې خیر او برکت خوشحالي پیدا کا الله په خپل وطنونو په خپل علاقو په خپل کورونو کې الله د معاش ذریعہ جوړې کا الله د چا کاروباري مشکلات دي د رزق مشکلات دي د دکان حاضرین او غایبین الله موږ ته د خپل خزانو نه پراخه پریمانه حلال او پاک او طیب رزقونه را نصیب کا الله موږ چاته محتاج کوا الله موږ د مخلوق د در او د دربار نه پامان کې وساته